یو څلور شعرونه دي چې په رڼا ورځې ماښامونه زما لارې نیسي، په رڼا ورځې ماښامونه زما لارې نیسي، فقدان د علم دی وختونه زما لارې نیسي. محسن صاحب په رڼا ورځې ماښامونه زما لارې نیسي، فقدان د علم دی وختونه زما لارې نیسي. او داسې هم نه ده چې ښارونه زما لارې نیسي. شاداب صاحب داسې هم نه ده چې ښارونه زما لارې نیسي، عجبه دا ده چې ګلونه زما لارې نیسي. او مولانا صاحب د ابراهیم په شان په پاکه عقیده یم روان، د ابراهیم په شان په پاکه عقیده یم روان، د نمرود خیلو لښکرونه زما لارې نیسي. او کله چې زه د پرمختګ طرف ته هڅه وکړم، شیرا صاحب کله چې زه د پرمختګ طرف ته هڅه وکړم، د چا تعالی والا عزمونه زما لارې نیسي. کلام سره شریکم چې هم مې چنار هم مې نختر او هم مې غر نه پرېږدي، چونکې دا مشاعره ده، نو هم مې چنار هم مې نختر او هم مې غر نه پرېږدي، د امن یو سوره ظالم راته په سر نه پرېږدي. او سیال صاحب د اسمانونو انصافدار خاوند ته هم ویني، د اسمانونو انصافدار خاوند ته هم ویني، کابل یو وران کو راپسې د پېښور نه پرېږدي. او زما ژوندون د زهر وګوټ دی چې بس تېر یې کړمه، محسن صاحب زما ژوندون د زهر وګوټ دی چې بس تېر یې کړمه، ما د رڼا په لټون دلته یو بشر نه پرېږدي. او مولانا صاحب د عدن باغ کې د توبه سوري ته ځان رسوم، د عدن باغ کې د توبه سوري ته ځان رسوم، هر یو ارمان مې د جړګي دغه منظر نه پرېږدي. او پیکه پیکه ماحول جوړ دی د بارودو بوی دی، پیکه پیکه ماحول جوړ دی د بارودو بوی دی، مکتب یې ړنګ کو وسوارس د پیغمبر نه پرېږدي. او ثاقب صاحب خواږه یادونه دي د مینې بل سکڼۍ ماښامې، خواږه یادونه دي د مینې بل سکڼۍ ماښامې، او تر او تر یې کړمه یاره مسافر نه پرېږدي. او اخرنی شعر دی چې د دې توریانو او شینټغو د دهشت انتها، د دې توریانو او شینټغو د دهشت انتها، دوی اټم بم جوړوي منګه ته خنجر نه پرېږدي. ډېره مننه.